کونډه. د 14مې سپوږمۍ رڼا شاوخوا خپره وه. د اسمان په لمن کې د سپوږمۍ پلوشو کوچني ستوري نهام کړي وه، خو غټ ستوري لکه د شلېدلې غاړګۍ مرغلرې لیرې او نږدې برېښېدل. د لوی سیند پورته خواته د اوبو ډم د سپوږمۍ په رڼا کې یوه رڼه سطحه تشکیله کړې وه، او چیرې چې د ساحل له لوړو څنډو څخه تورې سایې رالوېدلې وې، نو طبیعت دا تابلو ډېره رنګینه کړې وه. د سیند راسته اړخ ته چې د ګڼو ونو او خاشو ډک ځنګل مخ پر کښته غځېدلی و، کله چې به د نازک باد څپه ځنځې وموښته، د درختو په پاڼو کې به نری نری شور شروع سو. د سیند پر ټوله شاوخوا یوه درنه آرامي او چوپتیا خپره وه. یوازې هغو شوراندو سایو به په دې بیده صحنه کې حرکت راوستی چې د ځنګله له درختو څخه پر مځکه رالوېدلې وې او د باد په نریو څپو کې ښورېدلې. د سپوږمۍ رڼا او په اوبو کې د هغې انعکاس شاوخوا ټوله روښانه کړې وه. هلته د لیرې ځایه د سیند پر غاړه یوه سایه په حرکت کې وه. دا سایه به د پستو ریګو پر مخ کله ښه ښکاره سوه او کله به له نظره ورکه سوه. لږ وخت نه و تېر سوی چې دې سایې په چابک حرکت شروع وکړه، او کله چې د ځنګله خواته نږدې سوه، پر یوه کږه لار ور وڅرخېده او د تور ځنګله په خېټه کې ورکه سوه. هغه سایې چې په دې آرامه صحنه کې شور راوستلی و، د یوې ځوانې ښځې وه چې تور پوړنې یې پر ځان پیچلی و. د دې غېږه ډکه وه او تر بغل لاندې یې یوه کوچنۍ نجلۍ هم له ځانه سره بیوله. دا ښځه ځنګله ته په ډېره وارخطایي ننوتله. هلته په ځنګله کې چې پر مځکه د درختو او پاڼو له پیوست څخه رڼا رالوېدلې وه، د باد له څپو څخه داسې پرېږد وه لکه د هغې ځوانې ښځې زړه. د دې زړه آرام نه کاوه او د درختو په تیاره کې د هر هغه ځای په لټون کې وه چې رڼا به نه وه ورلوېدلې. دا چې به د هرې پلنې درختې شاته ودرېده او د کوم پیوست څخه به یې د سیند پر غاړه لویه لار ولیدله، نو بیا به یې زړه په تکان سو او مخ پر وړاندې به ولاړه او په یو بل ډېر تیاره ځای کې به یې ځان غلی کړ. دی به له ډېرې بیرې څخه خپل تور پوړنې ژر ژر پر ځان راوپیچي او کله کله به یې سترګې هم پټې کړې. دی خپل ګامونه ورو ورو پورته کول او کله چې به یې تر پښو لاندې د وچو پاڼو د میده کېدو آواز پورته سو، نو ژر به ودرېدله او پل به یې په آرامه پر مځکه کښېښود. هغه وخت چې دا سرګردانه ښځه د تیارې په منځ کې یوې لویې پډې ته ورسېدله، نو د هغې په تنه پورې داسې وموښتله لکه په هغه درخته پورې چې کومه زخه راشنه سوې وي. د دې په غېږ کې چې یو ښایسته کوچنی و، هغه هم داسې آرام و لکه د خپلې مور له اضطراب څخه چې خبر و. دی به آرام و، خو کله چې به یې د مور پلو د ده پر سترګو ولوېد، نو ناارامي به یې وکوله. خو کله به یې چې مخ ور لڅ کړ، نو دوې ښایستې سترګې به یې په غلبانو کې ګرځېدې، او هر کله چې به د پاڼو له منځ څخه د سپوږمۍ کومه پلوشه پر برابره سوه، شنه خوله د خندا به ورته ولاړ، او کله کله به یې داسې ور واخیست چې کوچنی سر به یې هم ورسره ښوراوه. د دې تر چپه بغل لاندې چې کوچنۍ نجلۍ ولاړه وه، هغې هم څه نه ویل. یوار یوار به یې مځکې ته وکتل او بیا به یې سر ور ایسته کړ او د مور مخ ته به یې وکتل. ځوانه ښځه رېږدېدله او آرام یې نه درلود، او هره پلا به یې کوچنۍ کښېکښله او ورته به یې ویل: ملالې، اله په بلا دې مرګ شه، ارامه ودرېږه، مه ښوره. کوچنۍ معصومې نجلۍ به پر مور لاس را وګرځاوه او په کوچني آواز به یې ورته ویل: ادې، ډېره ډېره ښورې، ها اوس خو ته ښورې، ګوره ستا پوړنۍ څنګه ښورې. ځوانې ښځې په ډېره وارخطایي د درختو له پیوست څخه لویې لارې ته سترګې نیولې وې، او یو وار به یې ورو ورو داسې اواز تر خولې ووتی: الله، ته خو مو وینې،
خدایه په څه ګناه دې نیولي یو، خدایه زه که ګناهکاره یم ته د دې مؤمنانو روی ته وګوره، خدایه موږ خو هېڅوک نه لرو. دا مهال چې به کوچنۍ نجلۍ د مور خبرو ته غوږ نیولی و، په آرامي به یې پر هغې لاس را وګرځاوه او مخ ته به یې ودرېده او په کوچنۍ ژبه به یې ورته وویله ادې زه داسې بیلیږم. مور به ژر لاس پر را وڅرخاوه او په ځان پورې به یې ټینګه کړه او ورته وبه ویل ملالې بلا دې واخلم، خو دا دی زه در سره یم، اوس دستي د مامک کره ځو، هلته به بس شیدې او غوړي وخورو او بیا به کراره به داسې ښه غږ مه کوه بشر دې جار سم. کوچنۍ نجلۍ به دا مهال سترګې د مور خولې ته نیولې وې او په کراره به یې اړخ ته راغله او داسې به یې ورته ویل ښه دی ادې ښه دی، ته نو هم مشوره، کاکو د خدای مل کړي، ښه ادې چې کاکو مل شي موږ به بیا کول ته لاړ شو. د کوچنۍ نجلۍ کوچنیو خبرو د مور ستونی له ژړا څخه وپړساوه، خو د بیرې څخه یې تر خولې غږ ونه وت. د پونډو او نریو درختو له پیوست څخه ځوانې ښځې هر آن د سیند پر غاړه لاره څارله. دا مهال له لیرې څخه د دوو کسو تیز خبرې د باد په څپو کې د دې غوږو ته راورسېدې. د لوی پډې شاته د ولاړې ښځې د زړه ټپ ټپ په طوفان کښېوت او ازبستې چې له وارخطایۍ څخه یې خوله وچه سوې وه د وچ ستوني څخه یې بې اختیاره غړچ شروع سو. هغه خبرې چې باد را رسولې وې د هغو دوو کسو وې چې د سیند پر غاړه پر لویه لار په دې پسې را روان وه. کله چې ښه رانږدې سول بیا تر هغو چې اواز یې ورکېدی د ځوانې ښځې غوږو ته دا خبرې ور ورسېدلې ښه سالو ولاړه خو ولاکه سې، هو چیرې تلای سې، کوم ځای لري؟ سالو زما دا یوه خبره په ټینګه ومنه چې زه تر ځان تېرېږم خو تر خپلې کونډې تېرېدای نسم. ته ووایه زما غیرت به څرنګه دا ومني چې زما د ورور پر کونډه د بل پښه واوړي؟ په مرګ بند نه یم، د چا پروا هم نه لرم، خپله مې کونډه ده او خپل مې یتیمان دي. هو پر میراث به وغځوم، د قاضي او حاکم په لار مې هم حق دی او د رشوت پر ځای چې ځان ګرووم هم حاضر یم. ښه نو سالو ته ووایه چې دا به نو څوک زما د پنجې وباسي او که ځینې تېره هم سي داسې خبرې په څو دانو کارتوسو ښه فیصله کیږي. باور وکړه سالو لالا چې پر خپله کونډه او میراث به ډېر سرونه تر خاورو لاندې کم، دا مې فیصله ده او پرېږدم یې هم نه. نو چیرې به ولاړه سي؟ ورور لري؟ ها ورور، هغه په خپله د حبیب الله خان د غلا پل پر ختلی او په کلي کې ملا او بازو اکا کشف الحال ور خراب کړی دی. سبا او بل سبا به په لوټکه اخته کیږي، والله که یې خور ته پام لاسي نو دا به څرنګه زما څخه خلاصه سي.